سلام دوستانو، دا زمونږ د انګلیش کنورسیشن پارت 2 یعنی دویمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ د انګلیسي کنورسیشن زده کوو چې موږ څنګه یو له بل سره په انګلیسي کې خبرې کولی شو. نو که چیرې ستاسو دغه ویډیو خوښیږي دا ویډیو راسره لایک کړئ. لیټس ګیټ سټارټډ. ته چیرته یې؟ ته چیرته یې؟ Where are you? Where are you? زه په کور کې یم. زه په کور کې یم. I am at home. I am at home. آیا ته په انګلیسي خبرې کولی شې؟ آیا ته په انګلیسي خبرې کولی شې؟ Do you speak English? Do you speak English? لږ لیکن نه ډېر ښه. لږ لیکن نه ډېر ښه. A little but not very well. A little لږ but not very well لیکن نه ډېر ښه. د څومره وخت راهیسې دلته یې؟ د څومره وخت راهیسې دلته یې؟ How long have you been here? How long have you been here? 3 میاشتې کېږي. 3 میاشتې کېږي. It has been 3 months. It has been 3 months. ته څه کوې؟ ته څه کوې؟ What do you do? What do you do? زه یو استاد یم. زه یو استاد یم. I am a teacher. I am a teacher. ته څه تدریس کوې؟ ته څه تدریس کوې؟ What do you teach? What do you teach? زه انګلیسي تدریس کوم. زه انګلیسي تدریس کوم. I teach English. I teach English. teach ویل کېږي تدریس کول ته. صحیح ده؟ ستا تنخوا څومره ده؟ ستا تنخوا څومره ده؟ How much is your salary? How much is your salary? 15,000 ده. 15,000 ده. It is 15,000. It is 15,000. salary دوستانو ویل کېږي تنخوا ته. څو کلن یې؟ څو کلن یې؟ How old are you? How old are you? زه 18 کلن یم. زه 18 کلن یم. I am 18 years old. I am 18 years old. او داس هم ویلی شي I am 18. کله چې تاسو وایئ چې څو کلن یې نو ته لنډ ورته ویلی شي I am 18. دا صحیح ده. صحیح ده؟ دواړه جملې صحیح دي. په دې کې تاسو هر یو استعمالولی شئ. آیا ته پوهیږي څو بجې دي؟ آیا ته پوهیږي څو بجې دي؟ Do you know what time it is? Do you know what time it is? زیاتره خلک وایي چې what time is it? That's wrong. You have to say what time it is. لس باندې 4 بجې دي. لس باندې 4 بجې دي. نو دا مونږ څنګه وایو؟ It is 10 past 4 o'clock. It is 10 past 4 o'clock. ګور دوستان دا ډېر زیات ضروري ده. سیده 10 past ویل کېږي لس باندې. 20 past شل باندې. 25 past مطلب 25 باندې. سیده د باند لپاره موږ څه استعمالو؟ past استعمالو. سیده هغه نه بعد چې څو بجې بیا هغه وایو 4. So it is 10 past 4 o'clock. لس باندې 4 بجې دي. هکه چیرې موږ وایو چې لس کم 4 بجې دي هغه به څنګه وایو؟ هغه بیا داسې وایو چې it is 10 to 4 o'clock. 10 to 4 o'clock. چې کله باندې وي د هغه لپاره موږ past استعمالو او چې کله په مطلب کم وي د هغه لپاره موږ to استعمالو. سیده لکه لس کم 15 کم پاو کم د هغه لپاره موږ بیا to استعمالو. سیده دې ریلیټډ ویډیو به هم جوړه کړم چې موږ څنګه کولی شو چې مطلب دغه چاته وایو چې دومره بجې دي. سیده د هغه ریلیټډ به هم تاسو ته ویډیو جوړه کړم. آیا ته پوهیږي چې په انګلیسي څنګه خبرې وکړو؟ آیا ته پوهیږي چې په انګلیسي څنګه خبرې وکړو؟ Do you know how to speak English? Do you know آیا ته پوهیږي how to speak English چې په انګلیسي څنګه خبرې وکړو؟ هو زه پوهیږم. Yes I know. Yes I know. تا انګلیسي چیرته زده کړه؟ تا انګلیسي چیرته زده کړه؟ Where did you learn English? Where did you learn English? ما انګلیسي په مکتب کې زده کړه. ما انګلیسي په مکتب کې زده کړه. I learned English in school.
I learned English in school. دوستانو دغه سوال په simple past tense کې شوی ده. Where did you learn English؟ دا simple past tense ده او ځواب هم په simple past tense کې ورکوسی دی. نو تاسو یو ټک در وښیم چې په کومه زمانه کې تانه سوال وشو په هغه زمانه کې به ته ځواب هم ورکوې. سیده نو دلته simple past ته موږ په simple past tense کې ځواب ورکړ. سیده ته انګلیسي ډېره ښه وایې. ته انګلیسي ډېره ښه وایې. You speak English very well. You speak English very well. Very well ول کېږي ډېر ښه. مننه thank you یا thanks هم ویلی شي. thanks صحیح ده او thank you هم ویلی شي. صحیح ده. د انګلیسي د زده کولو صحیح لاره کومه ده؟ د انګلیسي د زده کولو صحیح لاره کومه ده؟ What is the best way of learning English? What is the best way? صحیح لاره کومه و ده of learning English د انګلیسي د زده کولو؟ تاسو باید هره ورځ انګلیسي تمرین کړئ. تاسو باید هره ورځ انګلیسي تمرین کړئ. You must practice English every day. You must practice English every day. practice ول کېږي تمرین کول. د انګلیسي تمرین کول. صحیح ده او every day هره ورځ. تاسو کولی شئ انګلیسي زده کړئ مګر په یو شرط. تاسو کولی شئ انګلیسي زده کړئ مګر په یو شرط. دا به څنګه وایو؟ You can learn English but on one condition. You can learn English. ته انګلیسي زده کولی شئ but on one condition. مګر په یو شرط باندې. که تاسو زما ټولې ویډیوګانې وګورئ. که تاسو زما ټولې ویډیوګانې وګورئ. If you watch my all videos. If you watch my all videos. تاسو خپلې ویډیوګانې چیرته شیر کوئ؟ تاسو خپلې ویډیوګانې چیرته شیر کوئ؟ Where do you share your videos? Where do you share your videos? زه خپلې ویډیوګانې په یوټیوب کې شیر کوم. زه خپلې ویډیوګانې په یوټیوب کې شیر کوم. I share my videos on YouTube. I share my videos on YouTube. زه خپلې ویډیوګانې په یوټیوب کې شیر کوم. دوستانو که چیرې ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا ویډیو سره ضرور لایک کړئ. Thank you so much for watching this video.